بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. خاغلو درنو اوریدونکو دا د یو ځل بیا د عقیدوي مسلسلو درسونو په سلسله کې نوې درس تاسو په خدمت کې وړاندې کوو، او هغه هم د اصول ثلاثه د امام محمد التمیمی رحمه الله د کتاب څخه. وړاندې موږ ویلي وو چې امام رحمت الله علیه فرمایي چې پوهه شه الله دې په تا رحم وکړي چې په هر مسلمان نارینه او زنانه د درې مسئلو زده کول دا لازمي او ضروري دي، او عمل هم بیا پې پکار دی. یوازې تعلم نه دی، علم او عمل دواړه. لومړی مسئله دا وه چې په دې باندې عقیده وساتئ چې عس عبس او مهمل نه یو پیدا، بلکې موږ د عبادت دپاره پیدا یو، او د دې دپاره الله عز وجل محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله را لېږلی او د الله دین یې د الله مخلوق ته رسولی او قرآن کریم یې پرې نازل کړی. دویمه مسئله چې زموږ د دې درس لومړی مسئله ده، ځکه تېره مسئله لوستلی شوې وه، هغه دا ده چې الله تعالی د بندګانو نه په توحید باندې راضي کېږي، نه په شرک باندې. د الله عز وجل سره څوک برخیز نشته، نه ملائک مقرب، نه د الله کوم نبی، نه کوم ولی. او په دې باندې دلیل فرمایي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الله عز وجل د سورة الجن په 18 نمبر آیات 9 سپاره کې فرمایي او بشک یقینا جماعتونه هغه د الله عز وجل دي، جماعتونه د الله د پاره دي. فلا تدعوا مع الله احدا، مرابلی د الله سره هیڅ څوک بل، نو د الله سره شریک او برخیز نشته ده. د دې وجنه فرمایي چې د الله نه ما سوا بل څوک مرابلی. نو دویمه مسله دا ده چې ان الله لا يرضى يشرك معه احد في عبادته. الله په دې راضي نه دی چې د بندگانو د لوري د الله سره یو څوک شریک وګڼلی شي. لا ملک مقرب، نه ملائک چې الله ته به ډېر نږدې خو د الله سره شریک نه دی، ولا نبی مرسل، نه د زمانې پیغمبر چې الله په پیغمبرۍ را لېږلی هغه هم د الله سره شریک نه دی، چې دغه آیت کریمه ورباندې واضحه دلیلو. او درېیمه مهمه مسئله هغه دا ده چې څوک واقعا الله خپل رب وګڼي، محمد صلی الله علیه وسلم خپل پیغمبر وګڼي، نو دا انسان به یوازې د الله او د الله د رسول سره دوستانه کوي. د الله د دشمنانو، د الله د رسول د دشمنانو سره به دوستانه نه کوي، ولو کان اقرب قریب. الثالثه ان من اطاع الرسول، هغه چا چې ومنله تابعداري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام، ووحد الله، والله واحد لا شریک وګڼه، لا يجوز له موالات من حاد الله ورسوله. ورته جایز نه دي چې دی دوستانه وکړي د هغه کافرانو سره چې هغه دشمني کوي د الله او د الله د پیغمبر سره، ولو کان اقرب قریب، که څه هم دغه بېلارې انسان د ډېرو خپلوانو نه نږدې خپل ولی نه وي. نو اله العالمین دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې موږ واقعا ایمان ته وګورو او د هغې په تقاضا عمل وکړو. امین یا رب العالمین.